بسم الله الرحمن الرحیم ټوله چې څومره روغلي یاستئ توس د کیم وطن نغه د توس د ټوله د طرف نه د میش سره په سټیج باندې نوس د دغه مشاعرې ډیر قدرمن صدر او سره نوس د پښتونخوا وطن نه روغلي د مختلف سیمه نه چې څومره شاعرون دي دا ځکه توس خپل کلام پیش کا دیغه ز د توس د ټوله د طرف نه شکریا ادا کوه او د دوی میش پیرا افغانستان ماننه کې چې دوی روغلل او د میش سره په دا خړ پړ کلیشه دوی په دا مشاعره شرکت وکړه د ډېرې سختې حالاتو باوجود چې په لیار شه دوی دا ډېرې لویې مسالې وې خو بیا هغه دوی میش ته زونر ورسوه نو زه یې ډېره لویه شکریا ادا کوه ملګری توسو د دې په منځ کې خاڼ نه جوړېږي خو زه صرف څو خبرې کړل غواړم په ټوله نه اول ضروري دا خبره ګڼه زه چې د څومره مشاعره وشوه څومره مجلس وشو څومره غزل وویل شول په کوم انداز وویل شول چې مو څومره هغه د دغشي نچوړ ویست د دغه نچوړ دا وه چې نن په دغه وطن شیوزي خلق ته چې د کومه خبره کو دا ځکای چې الله تعالی وایي چې د ظالم په مخ شه د حق خبره کړل افضل جهاد دی اخري خبره دا که چې دا چې کومه مشاعره نن و اختتام ته نږدې د مو د پښتونخوا وطن د ټولو شاعرونو نه دا خواست وي چې دا لاوزو دوی سره کو چې دوی میش ته ځونینه رسوي او دا لاوز میش سره کی دا کلای چې میشو هر کول دا مشاعره جوړوي په دغه ځکه باندې هر کول یو مشاعره وي چې دوی ارڅي او دا ځکه یو داسې محفل جوړوي نو ملګری زه خبره نه وژدیاوه د میش د مشاعره ډېر پریکټس نشته کدای شي چې د میش نه داسې کوتاهي شوې وي پشه داسې غلطۍ شوې وي پشه چې د ادب په دنیو شه هغه د میش ولمانه مایند کړی وي نو په هغه باندې زه د توس د ټوله د طرف نه د دوی نه معافي غواړم خو میش مخته کوشش کی چې روانه مشاعره میش په دانا غوښلې وکي په دانا ډېر خلک سره جمع کی او توس تا غزه دا زړی درکاوه چې د میش په کلی شه یا په دا علاقه شه داس نمونه غونډه داس نمونه مشاعره داس نمونه غونډېدل دشمن د میش د ټیپک نه ډارېږي خو د توس د داسې جمع کېدل نه د خلک ته خامخا تکلیف راسي نو میش تاسو کوشش کی چې خامخا جمع کېږي خامخا پیوځي کېږي میش تاسو ذاتي کینه غصه ختموي یو بل ته لوس سره ورکوي قدم په قدم روانېږي د 21مې صدۍ د ساینسي دنیو سره و په ساینسي بنیادینه باندې میش توسغه ژوند تېروي خو چې څوک په دغه وطن شه امن خروپاوي چې څوک په دغه وطن شه خاڼ جوړېږي میش توسو د هغې په ټول لوس نسي میش توسو ټول په وزیداري هغه ته نو په اخره شه زه بیا د توس د ټولو ملګري د طرف نه چې څومره منتظمین دي څومره روغلي شاعرون دي د کومې علاقې نه دي په چار دادو چې نومونه مو یو خوستي وای خو د توسو غبیړاوي د دوی شرینه ته نو زه بیا د توس د طرف نه د دوی سپیشل شکریا ادا کوه خو که په مشاعره شه د میش توس نه داسې کمای پیشای شوی وي چې د بدیانه روغلي مېلمانه خاطر په درین شوی وي په هغه باندې میش د دوی نه یو ور بیا بخښنه غواړي ډېره مهرباني ډېره مننه